اسی شي دا ولای نه چې دې څه شي سلور اسی شي نو डी आई وی څه کمانډ دی ډیوایډ کمانډ دی ها डी आई وی می انټر کو دی وای سلیکټ ابجیکټ ټو ډیوایډ دا ابجیکټ شو ها انټر د نمبر اف سیگمنټس وسونه سیگمنټ کې تا ډیوایډ کې زته 4 ٹھیک شو کنه اوس دا لاین خو ډیوایډ شو مونږ په کې چې د پولی لاین بل یا سلاین راکو دا دې ته نوډ وای دا کم سنیپینګ چکیږي دې ته سوي هاي دې موږ ته خېج بدې دې زمانه دې څه شو ډیوایډ شه دا هم د صحیح پته شته نو د پوینټ دا ټایپ په لمونږ چینج پی ټایپ سمونه چینج پی ټایپ پوینټ دا سټایل نه دا بل چینج پوینټ سټایل بل د کوم ځای کې چینج کیږي په مینو بار کې دلته کې په دې فارمیټ کې دا څه لیکل دی پوینټ سټایل نه نو دې څه ودم ته شو دې څه ودم ته شو صحیح شو دا مې راوستو دا وګورئ سلور یې سمې تقسیم کړو نو زاوس په دې کې څه چلو کوم درې پنکې وکړو نو ځکه چې غټ لاونج دی دلته او دلته یا زه دې سم کولای شم چې په دې باندې ځګنې کې پنکې لګولې دلته کو دا شانډلیر ولا پانوس دې ده نه لګې دې شنو پانوس همیشه به مینس یا به دې طرف ته واغ درته پانوس ورکو به مینس کې دې پنکې هر څه کې دې شي مونږ پنکې کړې ځه کوم شي به خبره مونږ په یاد کې رااله او نو خو به ټیک شو کنه مونږ به بیا ارسل کړو ټیک شو نو اوس خدا مین برنده ده کنه په مین برنده کې بدې ځای کې خو نه کیږي کې کینی او دلته کې مونږ درا گاډي راخې جوړې ده پر نو دلته کې خیر پنکې د گاجت شته او کنه مونږ ورکوو صحیح دا سلوټ موډ وای دا نو تلر کو کنه دا ورو سټاپ کې کوم دا پوینټ ونیو کنه رائټ پر کلیک کوم سلیکټ سیمیلر صح دغه په شانتي سلیکټ کړئ همې دې ډیلیټ کړئ مې سبا دې یو ډیلیټ تاسو دې پنکو دا ګوره کنه دې جدا خپل لیر دی کنه رائټ کلیک سلیکټ سیمیلر څه چل وکړي دا وایر دی کنه سلیکټ سیمیلر ٹھیک شو کنه دې به تاسو سیټینګ کړئ اوس په کې بیا دا فائدې دي صحیح شو کنه وا پن بکس دې سره کنیکټ کړئ نو ار کمان براوي دا لپاره نو سره وایر دی دا وایر راغسته شه دی الریډي موږ خدا کاپی کړو ځکه نو ار کمان مې راغسته د دې سنټر نه مې راغسته د دې په سنټر مې کې هو کدي سي نه دي سي کنه چته تا به ټریم کې دې څه وزن کوي چې څو کنیکشن نه وي پن بکس دې وسره کنیکټ کیږي کنه پن بکس دې وسره نه کنیکټ کیږي ار کراواله کله یو پین د ټول پینز دی دا یو پین نه دی خو ټول یو دې تم یو پین ویلې شاګه تم یو ویلې او شي اک ټول به یو سره کنیکټ دا ټول مین بکسې به مین بکسې چې وته وي کنه اما ټول دې سره کنیکټ کنه به چې نه نو سو مین تر به راکاږي نه غپېزو صحیح ده کنه هذه الذين دي طلعوا كل الناس بدأ يطلع شيء خلي ده هسه پای به ګوره خدا ها څه نشي دې دې فکر بل شي استاوالي چې دغه حکایت دا بس مې راګي سبا کې ځکه چې دوه یو طرف ته دی نو دا ته مې چې په ډیزاین کې یو شان دي چې دلته کوم پنکول کې دي نو بیا غي دي دي نه بیا دغه دي دا غي پنکې نه بدې دي وایي کوم خبره ټول به یو کنیکشن شي ټول به یو کنیکشن شي یا ضروري نه ده خو نه هیڅ پته نه لګي هیڅ پته نه لګي ښه پر روان په فیوچر کې د فیټینګ څه پته لګي ته نوی خبرې کول غواړي دینه خو به دې ته تللی دینه باغې ته هم طریقه ده چې د شارټ کټ استعمالې د دینه دې ته راولي چې دینه دې ته یو کنیکشن تر دا ته ډایرکټ هلته وځي هیڅ پته نه لګي خو ته به لکه کنیکشن به دې ساتي صحیح ده که نه نو دغه شان دې موږ په دې کې به دا ته ورته طریقې چې دا به کوو کمان خو موږ ټي موږ انټر کړو ټیک شو که نه چې ټي موږ انټر کړو ښه خبر ده چې موږ دې له ټیبل جوړ کړو
خو ټیبل جوړېدل د کې بیا ډېر زیات لږ مشکل نو بیا موږ عام ټیکسټ ولیکو هایټ ولا ورکو کنه یا هایټ ولا ورکو موږ نو خدای بولی کوم لیجنت څه بولی کوم د دې د سایز به زه څه کوم دا غوښنه چینج کوم یې 12 به کوم صحیح شو ځان به یو ریکټنګل راکوم دي سه ټیک شو کنه دا لیجن به دا به ټایټل شي او په دې کې بل د مینس کې څه ویل کړه راکاګم صحیح شو کنه اوس دا نه دا یو ابجیکټ دی کنه پولی لاین ابجیکټ دا ایکسپلود کا ایکس انټر ہے سمې کو دا یو بل نه جدا شو ها نو اوس په ځا دې کې به پنکا ورکوم کنه لازمي دې کې ما شروع کو ایټ مې پرس کړو دلته باندې څور کوم فین مې ورکو بیا دلته کې رااله مې دا مې کاپی کړم صحیح شو بیا رااله مې دایمي کاپی اوس د باندې په سایزونو کې څونه واړه دي سکیل یو کمانډ دی اس سی دا مې سره کو اس سی مې انټر به بیا مې دلته کې کلیک وکړم دا ډېر غټي دونه پورې دی اوس هم واړه دي صحیح ده کنه یا ګوره اس سی کمانډ دی اس سی دا مې انټر کو په دې مې کلیک وکړم ګوره دی یا مې ار انټر کو زي ما زه د ریفرنس خیمه دي ځګنه دې ځای بول دی راټ اس سی کمانډ دی بیا مې ار انټر کو د دې ځګنه دې سکه ار مې انټر کو د دې نه د دې ځګنه دې سکه لګ ریسایز چې دې دلته کې موږ لګ راکار شي د دې لپاره چې جدا یو لاین ډراګ صحیح شو کنه اپسیټ کمانډ دی خو ترو دی والا ترو زه ښکته راوړل دلته زه ښکته راوړل دلته ٹھیک شو کنه تاسو چې دغه څنګه کار کوي نو دلته کې بسچر کیږي ټیبل به جوړیږي نو دا لیجن بوس راوالي دلته براشي دې ته بسوري کې سیلینګ فین صحیح ده کنه څه شي سیلینګ فین او دا ولک ورکوټه کنه 9 انچ ٹھیک شو کنه چې ته دلته کې کار کوي چې تا ته ایله دا مې دلته راوړو دا مې دغه زه سوري کوم سیلینګ لایټ سیلینګ لایټ دا روسته څنګه څنګه ټولم شمه زه خیال دی په ایکسټند کمانډ بیا یوز کوم دا له نه بده ورسوم ټیک شو نه دې ته به زموږ کو براکټ لایټ ودرېد نو دلته چې ته کم کمپوننت لګې نه هغه به لیجن لازمي راوړي پوه شئ کنه که ستا دا لیجن ډېر زیات غټ شو دا په سکیل ورکوټی کولی هم شو دا پکې څه مسله نشته صحیح ده که نه دې چې لکه څه پیدې نو دې دا پیدا چې دغه ځای کې چې دا څه شی دی لکه اوس زما په نسبت باندې دا څه شی دا څه دی لکه دا څه سیمبل دی موږ د علم نشته نو دلته به تا ورکړی چې که داسې سیمبل لګېدلی نو هغې به څه مطلب وي دا به سیلینګ لایټ وي صحیح ده بیا به ته ښه باقاعده ټیبل جوړوې تا دلته کې ته چې کله یو ډرینګ سټډي کوې د الکټریکل که نه اول به لیجنډ ګورې پوه شئ په دې کې څه کمپوننټ پلیس شوي دي ځکه دا خو په حساب کتاب باندې نه خو صرف سکیل دی چې دلته یې اندازه برابرې پوه شئ نو پکې دې څه خطرناکه خبره نشته ښه اوس دا وایر دی که نه مونږ یاره په دې کې مین وایر یا مین پایپونه به تلي که نه ولاړ شو لیر ته ال ای کمانډ برابر لیر مونږ جوړ کړو که نه وایر خو دی خو مین وایر وایي صحیح شو هغې له باسې زه سریټ شانتې کړی وکړم مین وایر مې صحیح شو که نه میچ یو کمانډ دی کم یو میچ یو کمانډ دی چې هغه کله مونږ په دې وایر کلیک وکړو او د دې په شان نور څه وایر دي په هغې کلیک کوو نو هغه څه کوي دې کله ته بیا دا به مې مین باندې کنیکټ کړی دی بل سره دا سب دی او دا څه دي مین اوس پته سي چل کې دا تار او دا تار به څنګه شو کې دلته بس دا لیکل میکل کته وګورم دا په دې وایر کې کړی دی کنه نو دې نه پکار دا لیکل دا مې سره کړو دا به څه ته دا به وایټ کما سوي کما اوس دا وایر نه نه وایر لیر سلیکټ شوی نه زه به یو لاین راوړم سي اف کولم ٹھیک شو د دې د لیجن بولیم دا باندې کاپی کولم شمه ښه اے کاپی دا خبره ځګنی کته کېږي دې ته سمولې کومه اې دا مالک وایر مین نه ده دې ته موږ وایو سب وایر بوته ویل بزا صحیح شو کنه سب وایر دې ته موږ وایو دا بس سره کوم کم کته کاپی کاپی مې کوی میچ کمانډ براوالم په دې به کلیک کوم دا وایر براوالم دې ته بس موږ سمولې مین
نو ته بیا دې نه چې لکه دې ټرین کې دې دا بګلا کم رنگ دی رنگ دی دا لاین پکې کم رنگ دی دا به دې نه ته بیا دې کې لیجن ترې دا بس دا سره یا مین وای یا سب وای صحیح شو کنه یا مین بکس کنیکټینګ دی یا کنیکشن دی یا څه خبره چې وته خپل خبره لیکي خپل جواب وته لیکي هغه نه خلک بیا کوي مجدل دا کم سیمبل لګیدو هغه به چې کی دلته کې به یوستو صحیح ده مونږ وایو یاره په دې ځای کې اوس مونږ څه ولګو پانوس ولګو څه ولګو پانوس ولګو نو پانوس اول ځان ډیزاین خیال دې اس یو سرکل لا والا دا سرکل ما کولاو کو صحیح شو کنه بیا زه ولګېدم د دې پسې مې بل یو ورکوټی سرکل کولاو کو امې د دې نه بهر کو د دې نه مې څه کو لږ مې دې را بهر کو بیا زه ولګېدم یو ورکوټی سرکل مې په دې کې جوړ کړو بیا ولګېدم یو ورکوټی سرکل مې په دې کې جوړ دا مالې چې مو کوي زه ولګېدم دا مې مو ٹھیک شو مونږ خو څوک نسي نه چې څه چل دا درې ونه لاندې ما سره ایریا کمان مې راوغسته ایریا او دا مې څه کو پولر ایریا کو دته مې سنټر وخو ٹھیک شو چې په ځای مې دا بارو انټر ٹھیک شو کنه مونږ وایو زمونږ په انوس د ټاپ نه څنګه ښکاري دې ځای ښکاري صحیح نه دا ګروپ کې غټ د ښکاري سکیل سره ده اس سی انټر دا په دنه کې صحیح نو چې اس سی مونږ انټر کو دلته کلیک وکړو بیا دغه تاسو کوي مونږ یو ریفرنس څه شي ریفرنس د دې ځګینه دلته مې یو کلیک وکړو یو مې دل د دې په حساب دې څنګه غټ کچ زه مو سټیک څه شو و سټیک شو خدا ارک کمان نه وره دلته نه راشه صحیح شو کنه ماشي کې مین دی ځکه دا لاین مین دی فکر دې ته مین اوس په دا خبره دلته کې راوړم نه او کنه لکه اوس موږ څه پته لګی دا ګول کاری ته پکې او ضروري ده چې پانوس دي سیسو پانوس په دې نه دا به او کنه نو ته پکې څه خبره پوه نه لګي موږ د دې سجيبه اوس په ویني Recording on like a stop. Chandelier. That is DELIE. Chandelier. صحیح شو نو ته چې کله الکتریکل ډرینګ اهم ترين دغه دی ها لیجنت اوس په پوه شئ کنه ته اوس راځي فار ایگزامپل دلته کې دې طرح دی د دې په سنټر باندې یو سرکل لاخ کو دی ټیک شو کنه اوس دا سرکل ته راخ کو دی خو ډیزاین به کې اپسیټ می ته واغستو دونه بیا ټیک شو کنه دا اوس ما راوځه د دې ځګنه می ویوړو دلته می کېږي په دې خو به لګي کنه ګلوب ډاټ په لګي نه ګلوب چې وته دا می څه کو کاپی می د دې ځګنه می راوړو چرته ده مسابقه کوم مثلا دله بدی کم نه اوس دا موږ د پته مو 1 2 3 4 سلو سرکل دي دا سلو سرکل غو نه دي دا تا ایکسپلور کړل نو اپ سیټ تروتی والا او کوم شي دي سي او دا لاینه به سره ایکسټند کوو اوس دا نه دی له پټه سکه سکیل کې لګي راټا موږ دې سم ټیک دی با دلته مده سره ګلوب لایټ انټر کا مین ګیټ دا ته کوم ځای کې لګولې دي په مین ګیټ کې خو ته به دې څه نه لګي ځکه چې تاسو سره بره باونډري وال باندې مکسر خلک ګلوب لایټونه لګي خیال دی ودا نو ته به څه کې دې ته بسول لګي ګلوب لایټ نو غزر اعظم او دلته کې دا سیمپل ګورم هم جره کدا هو هي ګلوب لایټ دلته دی صحیح ده کنه اوس شندلیر ته وګوره د دې لیر ته وګوره دا به لازمي بدله دلته براش دا به کاپی کې کاپی شو ال ا نیو لیر راواله او دلته کې څه چلو کا شندلیر ته او سکلر ولا ورک نو دا چینج اجو سپیډ دی ورک شته چې تا فين نمبر ده ٹھیک شو زیړ شو کنه خو دې ته خو دې زیړ نه ده بایلې
زیړ به خو یا هم ته نه ښکاري سلیکشن بیا وای فای کې نه نه دا کله ډېر زیات دی شین ته نږدې دی که نه چې دغه مسله یې کړې دی صحیح شو که نه یا کیدای شي دا ګروپ دی که نه ان ګروپ یې کا ان ګروپ څه خو چې ایکسپلور یې کا او لیر ولا اوس ورکړه اوس په یې وایي ځکه چې دا به هغه ایریا کې جوړ شوی و که نه ګروپ یې دا به ایریا کې جوړ شوی نو هغه ایریا چې و هغه څه و هغه په وایر کې و نو دې ځکه هغه نه شي چینج کولی دا دې ځکه او ګروپ یې کوي ټیک ده که نه ښه خبره دا ده چې دا تر دې سره دا له دې سره دا له دې سره دا له دې سره دا له دې سره میچ کمانډ دی ونه څه کوي میچ کمانډ دی وکړو نه ټیک شو که نه ګلوب لایټ کاپي کړه لیر به لازمي جوړېږي ګلوب لایټ نیو کړه دلته کې راشه دا یو کلر روانه وه دا سلیکټ صحیح کړه ګلوب میچ کوي ملګري کې به هم اساني پوهه کې به هم زر اساني نه ها دا دلته کې راوړه د دې نه ټیک شو جی